السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا د فعلونو په باره کې خبرې کوو. لکه څنګه چې په تیرو 2 درسونو کې شپېته فعلونه تاسو لپاره تشریح کړل، په دې درس کې 30 نور فعلونه تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. parler, 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 خبرې کول. passer, 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 تیریدل، تیرول. payer, payer, payer یعنی پیسې ورکول. penser, penser, penser فکر کول. placer, placer, placer یو شی ځای په ځای کول. pleurer, pleurer, pleurer ژړل. porter, porter, porter اغوستل، وړل. poser, 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 poser پوښتنه کول، یو شی ایښودل. posséder, posséder, posséder یعنی خپل یو شی درلودل. pousser, pousser, pousser یو شی ټیله کول یعنی ټیله کول. préparer, préparer, préparer چمتو کول. présenter, présenter, présenter حاضرول. prier, prier, prier دعا کول. prononcer, prononcer, prononcer تلفظ کول یعنی تلفظول. quitter, quitter, quitter وتل. raconter, raconter, raconter قصه کول. rappeler, rappeler, rappeler یو چاته یو شی یادول او بیا زنګ وهل. refuser, refuser, refuser رد کول، ریفیوز کول. regarder,
regarder, regarder, کتل. rencontrer, rencontrer, rencontrer ملاقات کول. rentrer, rentrer, rentrer کور ته تلل، یعنی کوم ځای کې چې دایمي استوګنه وي هماغه ځای ته تلل. répéter, répéter, répéter تکرارول. ressembler, ressembler, ressembler غوندې ښکاره کېدل، یعنی غوندې ښکاري. rester, rester, rester پاتې کېدل. retourner, retourner, retourner بیرته تاوېدل. retrouver, retrouver, retrouver یو شی بیرته پیدا کول. rêver, rêver, rêver خوب لیدل. rouler, rouler, rouler تاوېدل، حرکت کول. sauver, sauver, sauver ژغورل، نجات ورکول. sembler, sembler, sembler ښکارېدل. یو ځل بیا ورته غوږ شئ. parler, passer, payer, penser, placer, pleurer, porter, poser, posséder, pousser, préparer, présenter, prier, prononcer, quitter, raconter, rappeler, refuser, regarder, rencontrer, rentrer, répéter, ressembler, rester, retourner, retrouver, rêver, rouler, sauver, sembler. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.